ځان ساتم ډېر له نپکۍ نه چې پلیت نشمه ستا د مخ رڼا ستا ښکلې سترګې نه وي پکې. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ناول ټولو مشرانو کشرانو ته السلام علیکم ورحمت. او د دې بانډار هر بانډار دپاره یو مشر یو صدر دا مقرر وي. نو د نن بانډار دپاره مو سره ډېر محترم حکیم ځلند صاحب نه ما پیش کوو چې د نن غونډې صدارت په مو حکیم ځلند کوي. څه عزازي میلمه به مو سره خوږ صاحب وي. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. جزاک الله. زه په انتظار مخته شوی یم، ژوند کوم په کاره مخته شوی یم. نه کېږي بغیر له تا نه نه کېږي غاړه راکه یار مخته شوی یم. خدای ګو که په چا مو زړه تکیه لري زه د مور په جار مخته شوی یم. د انتظار خبرې ګډې وډې زما و یار خبرې ګډې وډې. دلته بیکاره کیسې ښې لګېږي، دلته بیکاره کیسې ښې لګېږي، خو بس د کار خبرې ګډې وډې. راکوي دې نه هسې په تمه نه چې د ستا د پلار خبرې ګډې وډې. او موږ د کمکلو نه ګیله نه کوو، موږ د کمکلو نه ګیله نه کوو، کوي هوښیار خبرې ګډې وډې. ستا د سپینې خولې خبرې مې خوراک دي، شین توتي اما شکرې مې خوراک دي، او تورو سترګو ته د غلي غلي ګورم غرڅنۍ یم ګورګورې مې خوراک دي. زه خپل یو ډېر نږدې ملګری لل محمد اورکزي صاحب ته خواست کوم. لل محمد اورکزی زه د مینې سوداګر یم، زه د مینې سوداګر یم، ځکه سر په لر و بر یم او په وصال د امیدونو، په وصال د امیدونو په لټون کې د دلبر یم. چې مین چرته کې ګورم، چې مین چرته کې ګورم، زه د هر مین رهبر یم او د زخمی زړونو پرسان کړم، د زخمی زړونو پرسان کړم، خپله هم پر هر یم. او چې نفرت له مروت کړي، چې نفرت له مروت کړي د هغو نه مرور یم. او زه سینه لویه لرمه، زه سینه لویه لرمه، په مثال د سمندر یم. او اورکزی ترېنه قربان یم، اورکزی ترېنه قربان یم، د پښتون مټ او وزر یم. شعر مطلع څه ډېر غمونه ورک شه شرموي سړی، ډېر غمونه ورک شه شرموي سړی، وخت بدلوي را بدلوي سړی. او ناسته محفلونه خو ښکلا د ژوند، ناسته محفلونه خو ښکلا د ژوند، بعض عادتونه شرموي سړی. او مړه هېڅوک مړي په چا نه کوي، مړه هېڅوک مړي په چا نه کوي، تش د حق خبره خو کوي سړی. او څومره په هنر د زړونو ښکار کوي، څومره په هنر د زړونو ښکار کوي، ښکلي په اسانه قتلوي سړی. ولې دې فاروقه زړه دب کړی دی، ولې دې فاروقه زړه دب کړی دی، چرته خو یارانو سره ځي سړی. مونږ ورته هسې کړه جوسه بدرنګه د سړي څومره مزیدار تصویر دی، او قاسمه مونږ یې په یو شان ښکلو هغه د ګل دی که د خار تصویر. یو غزل دی چې په نوم د خار هسې په نوم د انسانانو دی للیا، د خار هسې په نوم د انسانانو دی للیا، ځنګل دی پکې راج د شرمخانو دی للیا. او تیارو ځلي خلک د زمونږ په خوا کې کینی، تیارو ځلي خلک د زمونږ په خوا کې کینی، مونږ کړی انتظار د راڼهګانو دی للیا. وایي مونږ چېرته چې چراغ لیدلی ځان مو پسې ځلی، چېرته چې چراغ لیدلی ځان مو پسې ځلی، زمونږ خو د عادت د پتنګانو دی للیا. د دې سړي په مینه کې خوبونه حرام شوي، د دې سړي آرام په دوایانو دی للیا. مونږ هسې زنده آباد او مرداباد نرې وهلي، وطن خو د وطن د بادرانو دی للیا. طوفان مو د وختونو په شا ځکه تا مومبلې،
چې سر باندې مو سویرې د یارانو دی للیا نه ښکارې او نه مخې لا راځې چې سر په سر شو یو جنگ دی پکې یو جنگ دی را په غاړه د پیریانو دی للیا غزل کې د شعیب که د حالونو ذکر نشته مضمون خو پکې ستا د اداګانو دی للیا غزل دې څه یمه بې زوره بې وسۍ را باندې لوبې وکړې یمه بې زوره بې وسۍ را باندې لوبې وکړې ځان له ناست یم تنهایۍ را باندې لوبې وکړې په چا مې نشته شکایت په چا دعوې نه لرم خپل سپین زړګي روغې رستۍ را باندې لوبې وکړې د زړګي راز مې د ګاونډ غوږ ته ورسېدو ساقي د ستا یوې پیالۍ را باندې لوبې وکړې پولۍ لاسونه راوړم د بازار د لورې خپلې خورۍ او مزدورۍ را باندې لوبې وکړې د زلفو جال څه په ونر غورځوي ګیرې کړمه څه یې پیزوان څه یې نتکۍ را باندې لوبې وکړې زما خالقه خوار اسلام درنه په مرګ رضا یم دغې ظالمې دنیاګۍ را باندې لوبې وکړې لنډو بحرونو له غزال ده زه زور نه مې ملګرو پرېوتلی یم زور نه مې ملګرو پرېوتلی یم زه اوس د سندرو پرېوتلی یم خیال مې هم الوت نه پرېوتلی دی زه هم د وزرو پرېوتلی یم څه ډوب یم ګنې ډېر د کار سړی یم ډوب یم ګنې ډېر د کار سړی یم نمر یم د نخترو پرېوتلی یم نصیب صاحب وایه چې څه وایې ته صحیح وایې زه خو له خبرو پرېوتلی یم مننه وایې څه ناست یم د یار غم ته په یو کونج کې زه ناست یم د یار غم ته په یو کونج کې زه اوس زه د شرو پرېوتلی یم ځلند صاحب مقدس زه اسحاق په ډېرو یارانو پسې څومره له کمرو پرېوتلی یم ډېره شکریا ادا کوم چې دوه په تنګ لاړ وخت کې دغو مو ته خپل وخت قیمتي وخت راکړلو مودیس ته یې تشریف راوړلو او زه د خپل غزل یا د شعر بخښنه غواړم او ونه شو بیا به چې ټایم مې جنگ مو و ترمنځه اوس کلار شو څه ناڅه شکر دی چې بیرته په شایار شو څه ناڅه شور و څه غوغا وه نه ژوندی ومه نه مړ شور و څه غوغا وه نه ژوندی ومه نه مړ روح مې په وجود کې را بیدار شو څه ناڅه او چا پکې د سولې امن کړی دی کوشش چا پکې د سولې امن کړی دی کوشش ځکه خوندور د مزې خار شو څه ناڅه ځکه خوندور د مزې خار شو څه ناڅه ساز به شو بیا ړنګ به شو د مینې د دیوال اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ډیرو قدرمنو محترمو مشرانو کشرانو اول خو ډیر سلامونه او احترامات مو د رڼا پښتو ادبي ټولنې در سمن او د هغه د همکارانو خصوصا د لال محمد صاحب بې انتها مننه کوو چې مو یو مسافر ملګری حکیم ځلند صاحب یې هم ونځولو او موږ ته یې هم په ننني پروګرام کې دعوت راکړو او الله د تاسو ونځوي مو خپل سوچ سورې مخکې مو کلي کې کیلو بیا مو کسانو ته دا خبره وکړله سیوا مهرباني وکړئ نن خپله دا یوه علاقه وګڼئ در سمان دوابا کربوغا سروزي خپله مو سره نریا پرته یې تور وړئ دا انقریب مو یو شهر جوړېدونکی نو مو به دین بعد دغه علاقې ته علاقه به در سامان تور وړئ یایو خو دا ټوله مو خپله یکې وه علاقه دې کې بس نورې خبرې نشته دا مو یکې یو شهر ده تر کربوغې نه ونسه دوابا سروزي نریاب الله د وکړي دا یو ډېر غټ شهر به وي مو او بیا به انشاءالله خپل ځان ته تاریخ لري بسم الله الرحمن الرحیم خوږو درنو د رڼا پښتو ادبي ټولنې در سمن ټولو ښاغلو ملګرو السلام علیکم ملګرو یقینا نن ډېر خوندور او ښایسته بنډار د فاروق ملنګ صاحب په ځای کې د رڼا پښتو ادبي ټولنې لخوا راجوړ شوی ډېر خوند یې وکړو ډېر ښایسته کلمونه مو یو بل نه واورېدلو
او الله دې وکړي چې دغه لړۍ همدغسې جاري وساتل شي، دغسې غونډې بنډرونه بیا بیا را جوړ شي. او لل محمد صاحب تاسو هم ډېره شکریا ادا کوم. بېګا ما ته لل محمد صاحب ټلیفون وکړو چې یاره زموږ تاسو دپاره یو پروګرام را جوړوو، نو تاسو به پکې برخه اخلئ. ما ورته ویل بالکل تاسو چې پروګرام جوړوئ موږ به خامخا درته درځو. لل محمد صاحب خو یو زوړ شاعر دی د دې علاقې د دې سیمې. بیا خوږ نصیب صاحب اوس هم دلته پاتې کېږي، تاسو سره نږدې ده. یقینا تاسو ته پکار ده چې دغسې ملګرو نه تاسو استفاده وکړئ، دونه زده کړه وکړئ. نه یم آزاد زه د وختونو په قفس کې اوسم، نه یم آزاد زه د وختونو په قفس کې اوسم، لکه مرغه یمه د بل سړي په وس کې اوسم. نه یم آزاد زه د وختونو په قفس کې اوسم، لکه مرغه یمه د بل سړي په وس کې اوسم. او چاته به خوږ یم لکه شات، چاته یم تریخ له زهرو، چاته به خوږ یم لکه شات، چاته یم تریخ له زهرو. او چا یم په زړه کې کینولی او د چا نس کې اوسم. او ولې به نه یم خوشحال د خپلو ورونو څنګ کې، ولې به نه یم خوشحال د خپلو ورونو څنګ کې، چې خپل کله کې خپل وطن کې خپل ولس کې اوسم. او ځان ساتم ډېر له نپکۍ نه چې پلیت نه شمه، ځان ساتم ډېر له نپکۍ نه چې پلیت نه شمه. وخت د منځه وي او که نه وي په اودس کې اوسم، چې ستا د مخ رڼا ستا ښکلي سترګې نه وي پکې، زما پرې څه زه په دوبۍ که په پیرس کې اوسم. دا چې ښه بد پیژنم دغه برکت دی د چا، او ځلن اکثر د علماو په مجلس کې اوسم. دا چې ښه بد پیژنم دغه برکت دی د چا، ځلن اکثر د علماو په مجلس کې اوسم.